السلام علیکم. مازدیګری دی د روژې. تاسو ته ښیم چې بلکل نور په ډوبېدو باندې سنسټ نور ډوبېدو والا دی. او دا ماشومان دي، دا وګوره زما واړه دي، دا دوه مې بچي دي او یو مې وراره، دوه مې ورېرونه دي. د اوبو کې ګوتې واړې دي ځکه زه ورته قرض مو اوس لاړې دي او هغلته ناست دي جدا. اینې یو رالی ولی خوالی دا ما دې ځای نه مې فرق کړه. ما تاسو ولې اوبو کې لاس ووئ؟ باقي دا خلک ټول راووته خپل فصلونه ګوره، یو چې دی خپل غنمو له سره ورکوي او دې طرف ته دا یې ټماټر کلي هغلته دغه سره ورکوي. اوس غنمو له غنم ماشاءالله ډېر مزېدار دي او د دې بارانونو سره ډېر ښایسته شو، ډېر مزېدار شو ځکه چې پرون هم باران و، د ورځې یا بل بېګا د شپې مو او بله ورځې مو، نو غنم ماشاءالله ډېر ښایسته شوي دي، ډېر زیات زبردست ماشاءالله. نو هسې مې وایي تاسو سره لږه دغه شریکه که مو ویو که نه، ځکه چې مازدیګری دی نو چې تاسو هم خوشحاله شئ. صحیح ده که چېرته مسافر یې کور وي. بیخي دا وګوره روژه نه دی، دا زموږ په شان ته روژه وی که نه، دا بیا داسې منډې نه والې. ښه دا ټیر چلوئ، تاسو به دا ټیر چلولی چېرته که نه ماشوموالي باندې، دغه ټیر دا ما هم ډېر زیات چلولی دی.